د ابوظبۍ یو شرکت افغانستان کې د برېښنا لېږد لینونو او سب سټېشنونو د جوړولو برخه کې پانګونه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ابوظبۍ کې د JSU شرکت له عمومي رئیس سره کتلي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وايي په دې کتنه کې دواړو اړخونو د برېښنا د تولید، لېږد او د 15,000 میګاواټه برېښنا تولید د پروژې عملي کار د پیل په اړه هر خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وايي په دې کتنه کې دواړو اړخونو د برېښنا د تولید، لېږد او د 15,000 میګاواټه برېښنا تولید د پروژې عملي کار د پیل په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. همدارنګه د دې کتنې پر مهال د یاد شرکت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د برېښنا لېږد لینونو او سب سټېشنونو د جوړولو په ګډون په بېلابېلو برخو کې به پانګونه وکړي. د یادونې وړ ده چې JSU شرکت تازه د افغانستان برېښنا سکتور برخه کې پانګونه پیل کړې او ښایي د 15,000 میګاواټه برېښنا تولید د پروژې عملي کار د یاد شرکت او غضنفر ګروپ له لوري په ګډه پیل شي.